بزدله احمقه ته زما د بدنامۍ دپاره پیدا سوی یې اوی دا څه که ما الله وی ته د پردیو ښځو ته ولې په چولو کې ګورې ما خو بعضې ورته کتل چې هغه نر دی که ښځه الله وی دا موږ سترګې او بېغیرته پردیو ښځو ته ګورې او ما ته درواغ وایي ناکې ناکې بانې راته کوي و وروره موږ خو ډېر د مخه لا تاته ویله چې دی موږ ښځو دپاره سرخوږی دی هر وخت راته وایي د پلو تر شا څوک ده د پلو تر شا ستا انا ده که دې بیا پردیو ښځو ته په بد نظر وکتل نو دواړې سترګې به دې په دا ګوتو در سره وکږم که دې خپلې مور ته کتلې ولای در څه کاږم ته ځغله مخ دې پراته که در سره ګورم به دې خواته ګوره ځئ تاسو ورسئ کار مو وکئ پنډه خبره واوره ستا سره پیسې ستا پیسې دا شل پیسې دي دا راکم یا یار مزدورانو ته یې د ډوډۍ دپاره ورکوم هغه هوټل والا د مخه پور راکوي خو چې تا پیسې نه ورکولې اوس یې نه راکوي بیا مو د هغه بل هوټل والا څه پور شروع کړي خو هغه هم نن راته وویل چې نور پور نه در کوم هغه ته څو ورکوو هغه ته تقریبا 3000 3000 ورکوو زما سره د ملا یو ځنځیر دی د سرو زرو دی تر راتلونکې اونۍ پورې به کار په وچلیږي د زرو ځنځیر په هغه خو بیا خاره یوه نیمه میاشت کار کېږي راکه یو ګډی په نیکار کې میاشتې دي دا ستا د ملا ځنځیر دی زه چې پیدا سوم زما مور پلار تر ملا راتړلی و اوس د هغه دی چې د مور د المارۍ څخه مې راغلا کوي په دې خو په مشکله باندې یوازې 3 ورځې کار کېږي هغه هم په نیم نس 3 ورځې هم ډېرې دي سمه ده صاحبه خبر یې صاحبه وایي نن ښاروالۍ ته نوی مدیر راغلی دی دا څه وایه د نامیزو د دې تر مخ زما په اړه معلومات ترلاسه کړي زه باید ژر ورسم ورسره ووینم سمه ده او د خپلې پیسې به ژر ځینې واخلم اوس هغه دې بیا روان دي دلته راسه خبره واوره ته راسه زه د پلو تر شا څوک ده دلته